وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. په مخکې رکوع کې د کفارو عناد او د مسلمانانو سره عداوت او د هغوی خیانت بیان شو. په دې رکوع کې الله پاک جل جلاله د بعض منافقانو چې هغوی په اسلام کې سستی کوله او یا به اظهار د اسلام او ابطان الکفر کفر به پټ ساتلو د هغو بیان. د دې ځای نه د احد د هغه عظیم جنگ چې د مسلمانانو او د کفارو ترمنځ شوی دغه بهترینی مقابله او دغه سرونو مالونو قربانونکو صحابه کرامو چې غزا د احد کې برخه اخیستې وه یا په شهادت باندې رسیدلي دي، د دې ځای نه د هغې واقعې ابتدا ده. د احد واقعه دا په 3 کال باندې شوی او دا میاشت د شوال وه. د جمعې د لمانځه نه وروسته رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته دعوت او بلنه ورکړه او د دې باره کې مشوره غوښتله چې تیر کال مو د ابو سفیان سره داسې وعده کړې ده چې کال ته بعد د احد په میدان کې زمونږ تاسو مقابله وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرام را وغوښتل د مشورې په خاطر باندې. په صحابه کرامو کې د مشرانو صحابه کرامو نظر داو چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم موروزه کدوی راشي زمون کلی ته دیننه نه لپاسه به خزه ولی پتګو باندې ماشومان بهم ولی لکوزه به مخ مونږ ولو بیرته به ذلیل او شرمنده د مدینه منورې څخه لاړ شي. لدین وړاندې رسول الله صلی الله علیه وسلم عبد الله ابن ابی ابن سلول کوم مشورې کې شریک کړي نه و. دغه رئیس د منافقینو اظهار د اسلام کړي نور کافر وو، هغه هم راوغختلو. یغه هم دا خبره وکړه چې خدا د چې مونږ ونوزو زمونږ وی عادت تا ده چې څوک مدینه باندې حمله کوي او قوي حمله مونږ په کور کې کینو یوې اول راځي نه کبیا راشي لپاسه مردانه زنانه لکوزه سړی مقابله کوي ذلیل او منهزم به بیرته واپس ځي. خو بلې خواته ځوانان صحابه کرام دي چې غالبا کم سن خلک وو د عمر په لحاظ باندې. دغه صحابه کرامو به عرض کولو نه یا رسول الله صلی الله علیه وسلم خامخا دوی ته وروځه الی هذه الاکلب دې سپیته وروځو چې دوی ونه وایي چې مسلمانان بېزړه شوي دي، خامخا وروځو. یا رسول الله لا تحرمنا الشهادة مونږ د شهادت نه پرېږده ما مونږ امید او تمه د شهادت لرو. لہذا حضور صلی الله علیه وسلم باندې دغه کشران صحابه کرامو نظر لک تیز ورغه. رسول الله هم د دې په خلی باندې وکړل او خپل کور ته ننوتلو، زغره یې واغسته، خوله په سر کړه، جنگي اسباب ټول ځان سره راواخیستل. د چې کور ته لاړ د مشرانو د کشرانو صحابه کرامو ته وفرمایل چې تاسو رسول الله مجبور کو، رسول الله صلی الله علیه وسلم خو نه تلو په تاسو مجبور کو. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې راووتلو دا کشران صحابه کرامو عرض وکړو
یا رسول الله صلی الله علیه وسلم کې دې موږ مجبور کړی وې ستا خپل اختیار ده که وځې او که نه وځې. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل د پیغمبر لپاره دا مناسب نه دی چې یو ځل هغه له عامه د جنگ اسباب او زغري واغوندي او بیا اونه وځي. لاخرجن ولو وحدي، زما د قسم په الله وي چې یوازې به هم وروزم. په دې شپه کې رسول الله صلی الله علیه وسلم خوب هم لیدلې وای ما ولیدل یو غوا علالیږي. غوا علالیدل وای دا مصیبت ده، دا یو شکستو. همدارنګه یو مې لیده چې توره ماته شي خو بیرته یې وښوراوم د مخکې نام ډېره ښه شي. د تورې ماتېدل دا شکستو، بیا ښورول وروستنی فتوحات دی. ورأیتو سلمن پی سیفی، ما د خپلې تورې په څوکه کې مات ځای ولیدو. د دې معنا دا وه چې همدغه کورنۍ د رسول الله صلی الله علیه وسلم د یو کس په شهادت باندې رسېږي چې د هغې وروسته حضرت حمزه رضی الله تعالی عنه په شهادت باندې ورسېدلو. بل روایت کې راځي ورأیت بقرة، ما غوا ولیدله. مطلق غوا وهي خیر، دا غوره ده. که صحابه کرام غازیان شول هم غوره، که صحابه کرام شهیدان شول هم. رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرام ته دعوت وچلولو چې تاسو به تیار شئ، روانېدل دي. د اواز چې مدینه منورې ته ورسېدلو، د مدینه منورې یوه زنانه ټوله شپه په ژړا باندې تېرې چې یا الله کاش که زما یو داسې بالغ بچی وای، زما یو ځوان بچی وای چې نن ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وجود دپاره قربان کړی وای، او زما دغه بچی په خپل سر او مال باندې دفاع د رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی وای. وړوکی بچی د 2-3 کلو ګیس کې د ښځه ووتله، د خپل بچی غېږ کې نیولې، لښکر تیارېدونکی ده. وګورئ دا زنانه څه وایي. یو صحابي راغی، دې زنانه نه پوښتنه کوي څه خبره ده. دی ورته وویل چې زما مشران بچیان نشته چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پاره قربان کما، خو زما دا وړوکی ماشوم ده، رسول الله ته زما سلام وایا او دا ورته وایا که نور څه نه لرم، دا وړوکی ماشوم په لاس کې ونیسه چې د کفارو تورې پتا باندې راځي، هغه به زما په دې وړوکی ماشوم باندې ولګېږي. نو د خپل ځان دپاره ډال وګرځوه، د خپل ځان دپاره سپر وګرځوه. د زنانو دا غیرت او دغه همت. یو بل غزا کې یو زنانه بنت خزام خنساء خپل بچانو ته وایي چې بچانو ما تاسو بخلی نه یی، که سبا ته تاسو داسې جنگ ونه کو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر انتقام وانه غستلو، سبا ته چې کله جنگ شروع شو نو دا 4 وړه بچانو جنازې ورته راغللې، ټول شهیدان شول. ښځه څه وایي چې اوس مې د زړه ارمان پوره شو چې زما بچیانو د دین دپاره قربانۍ پیش کړې، نو اوس الله ته امید لرم بچیانو الله د ستاسو قربانۍ قبولي وګرځوي. ښځه همیشه په میدان د غیرت کې، د اسلام په میدان کې ناشنا خدمتونه، ناشنا واقعات قربانۍ کړې دي. صحابه کرام تیاریږي
یو صحابي ده یو زوی لري کور کې څوک هم نشته هغه ځان سره وایي که زه د جهاد نه پاتې شم د زوی د وجې نه نو زه به تارک د امر د رسول الله شم په کومو سترګو به رسول الله ته ګورم خو راځه د بچی فروا مه ساته د رسول الله د امر تعظیم پکار ده دغه سړی اراده وکړه چې کله څملم او زما بچی ویده شي ښه به یې ستړی کم چې کله ویده شو زه به غلی ته نه جګ شم لاړ به شم چې بچی راویښېږي خپل کار ده خو بچی هم هوښیار ده بچی چې د صحابه کرامو ډلې ویني او د پلار مینه د جهاد سره ویني نه هم یو پروګرام جوړوي هغه دا چې پلار کله ویده شو دا زوی راجګ شو د خپل لمنې د پلار د لمنې سره وتړلو د هغې غرض دا و چې که پلار مې جګ شي غوټې ته فکر نشته ما به ځان سره کش کې زه به هم راویښ شم چې پلار را پیدا ځان راوښورولو لمنې خښ ده چې ویې کتل لمنې غوټه وه کرا کرا یې دا غوټه خلاصه کړه او دا بچی په خوب کې پرېښودلو دی روان شو د احد غزا ته لاړل نو صحابه کرام خو ډېر شهیدان شوي دي د دغه ماشوم پلار هم په شهادت رسېدلی چې کله واپس بیرته راځي دغه ماشوم په لاره کې ولاړ ده د خپل پلار انتظار کوي نو صحابه کرام پیژني زما پلار څه شو بل ډله راځي زما پلار څه شو زما پلار څه شو خو بالاخره به پلار پاتې شو په چغو چغو یې وژړل نن به زما لاس نیون کوي زما حفاظت او زما ساتنه زما تربیت څوک کوي د همدغه ماشوم متعلق د اختر د ورځې واقعه را نقل شوې ده چې دغه ماشوم خو بیلې پاتې شو بل روایت کې وایي چې دغه ماشوم مور وه و چې هغه هم کونډه شوه نو دغه ماشوم به بار بار مور ته ویلې پلار مې کله راځي پلار مې کله راځي دی به په دروغو وعدو باندې غلطوله چې پلار دې نن راځي و سبا ته راځي اخر اختر راغی زما مورې خلک اختر ته جامې کوي زما مورې خلک اختر ته څپلۍ اخلي اختر ته کترې و خولۍ اخلي اختر ته د لوبو شیان اخلي نو زما دپاره به څوک اخلي بچیه صبر وکړه پلار دې راځي د اختر شپه شوه سحر شو چې ګوري هیڅوک هم نشته مورې په ژړا باندې پرته ده ماشوم ورځي مورې خیر ته یې ما دپاره ژاړه ما زه له تا نه هېڅ شی هم نه غواړم په دې ورځ کې هغه مور ورته وایي چې بچیه تا پلار نشته تا پلار په شهادت باندې رسېدلی بچی د مور د وجې نه بهر راوځي خو چې بهر د خلکو حالات ګوري بیرته خفه کېږي خپلې مور ته تسلي ورکوي چې خیر مورې زه له تا نه جامې و څپلۍ نه غواړم خو ما نور غمجن کوه ما بل روایت کې راځي چې یا دغه ماشوم یا بل ماشوم د اختر ورځ ده صحابه کرام د اختر مانځه ته تشریف فرما دي
خو یو ماشوم غلی پلی ناسته سر ببر ده د خیرونه ډک ده کالی خیرن او خچن دي رحمتا للعالمین چې راغی ماشوم ولې غلی ناسته تنها ناسته سپیره ناسته نه پیژني وای څه وکم د چا سره وګرځم د چا سره کینم څوک ما د لاسه ونیسي زما پلار د حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د احد په غزا کې شهید شوی ده حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ماشوم ته وایي چې ماشومه ایا په دې باندې خوشحالیږي نه چې حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم د تا پلار وګرځي او حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها د ستا مور وګرځي دغه ماشوم ځان سره بوتلو عایشه رضی الله تعالی عنها دغه صفایي وکړه قدر وسع د هغه ته جامع ور واغوستلې واپس حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم سره نسی او ځان سره د اختر مجلس او میدانو منځ ته رسي نن دغه انقلاب یقینا د زړه د حالاتو نه الله خبر ده چې نن هغه د احد د غزا تکرار مونږ ته په هر کال کې وینو همداسې بېوزله ماشومان همداسې بېوزله کونډې همداسې بېوزله ماشومې چې هغه د پلار په انتظار دي او تیر کال نه بل کال یو کور ته ورغلم په همدې غرض باندې نه زنانه قسم وکړه چې والله که په کور کې هغه د چې یو مټایي هم لرو چې موږ په دې ورځ باندې وخورو دا زموږ د یتیمانو حال ده چې موږ ته هماغه د احد غزا تکراروي حضرت حنظله رضی الله تعالی عنه د واده اول شپه وه زموږ نعتخوانان په نعتونو کې ستایي د واده اول شپه دا عمر کې یوه شپه ده خو چې هر کله دی د خپل واده سره کوټې ته ننوتلو د واده رحیمه نومېده ده یو ساعت مجلس سره وکړو دا بیبي باندې لږ خوب راغی چې له خوب نه را بیداره شوه اثر د خفګان په دې کې ښکاره کېدل حنظله رضی الله تعالی عنه ورته فرمایي تا له ما نه کومه خبره ولیده چې ته یې خفه کړې ما کې کوم بدخوی موجود شو ښځه ورته وایي والله ما کرهت منک امرا ما له تا نه بدخوی نه ده لیدلی خو یو شي خفه کړم وایي څه وایي خوب مې ولیدلو چې زما طرف ته د اسمان دروازه خلاصه شي خو چې زه خالی ورته وګورم لږ د نظر وکمه دغه دروازه له ما نه بنده شي نه ما ته ذهن کې تعبیر داسې راغی چې د اسماني دروازه به خاوند وي او زما به د دې خاوند سره وخت ډېر کم وي هغه ورته وایي ساده کېږه ما خفه کېږه ما خیر ده ښځه وایي چې داسې زما ګمان نه و چې زما باندې ملاقات یو څو ساعته وي ما ګمان دا و چې یو کال دوه کاله بعد به زما خاوند شهید کېږي وفات کېږي به او زه به کونډه شم خو د خپل ځان نه بېخبره وه وایي په دې وخت کې منادي د رسول الله صلی الله علیه وسلم आवाज کوي راووځئ چې حنظله کله د आवाज واورېدلو په خپل بسترې کې جګ شو ما ویل خیر څه خبره ده وای ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم د आवाज کوونکي आवाज واورېدلو چې راوځئ ما ورته ویل لږ صبر وکړه اودس وکړه غسل وکړه ده راته وویل
چې بیبي نا وخته کېږي د رسول الله صلی الله په حکم کې تاخير راځي. اخر ما ورته ویل لخوا ما ته راوګوره، زه به تا ته وګورم چې زه خو تا وپېژنم چې زما خاوند څوک ده. دغه د 2 ساعتونو 3 ساعتونو نظر و. حنظله ورته فرمایي ما سره دومره ټیم نشته. په دې وخت کې حضرت حنظله رضی الله تعالی عنہ د کوټې نه بهر کېږي، ښځه لاس ور واچولو، د شا لمن د بیبي لاس ته ورغله، دا لمن پرې شوه. حنظله په مخ روان ده او دا आवाज ورته کوي چې بیبي که زه شهید شوم نه په ورځ د قیامت کې به زما او ستا منځ کې نښه پرې لمن وي. همداسې وشول. صحابي لاړو په جهاد کې شرکت کوي او په همدغه جهاد کې په شهادت باندې رسېږي. دغه ناوکۍ په سرو لاسونو باندې پاتې شوه. زمون په نن انقلاب کې د حنظله رضی الله تعالی عنہ ډیر داسې وارثان شته دي. څو کال وړاندې یو ګران طالب العلم چې څنګه یو واده وکړو، یاره ساعت به هم نه یې وتلی، ساعت چې چافا پې ورغله بندي شو، وروسته بیا شهادت باندې ورسېده. نن زمونږ هر یوه زنانه، نن زمونږ هر یوه کونډه په دې زمانه کې موږ ته د حنظله رضی الله تعالی عنہ واقعات تکراروي. حنظله رضی الله تعالی عنہ په شهادت باندې ورسېدلو. جنازه چې ورکه شوه، بیرته واپس جنازه راغله، ګورې د سر مبارک نه اوبه څاڅي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې د بیبي نه پوښتنه کوي، هغه جواب ورکوي دا جنوب و. رسول الله فرمایي صلی الله علیه وسلم چې حنظله رضی الله تعالی عنہ ته ملائکو غسل ورکړي، له همدې وجه نه دته غسیل الملائکه ویلی شي. له همدغه شپې نه الله پاک جل جلاله یو بچی ورکوي، عبد الله ابن حنظله غسیل الملائکه. عبد الله د حنظله زوی چې غسیل الملائکه ده. په همدې غزا کې صحابه کرام لاړل، په شهادت باندې رسېږي. داسې اوازه ګډه شوه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم شهید شوی. دغه اوازه مدینه منورې ته راورسېدله. د مدینه منورې نه خلک ورخطا شول، خو یوه زنانه منډې وی، ډېرې زنانه یې منډې وی. د خپل خاوند پوښتنه نه کی، د خپل زامنو د خپل پلارانو ورونو پوښتنه نه کی، کیف کان رسول الله صلی الله علیه وسلم، اے صحابه رسول الله څنګه؟ هغه جواب کوي رسول الله رک روغ ده، ژوندی ده. دا زنانه فرمایي چې د دین ورسته هر غم بیا آسان ده. خو یوه زنانه وایي چې ترڅو پورې زما سترګې په رسول الله باندې لګېدلې نه وي کله به هم زه کښېننم. د ډېرې ورخطایۍ نه د پردې لحاظو سره نه و، دا ښځه ورخطا ده، د احد د میدان طرف ته منډې وی. په لاره کې کسان مخې ته راغلل، دی پوښتنه کوي کیف کان رسول الله صلی الله علیه وسلم، رسول الله څنګه؟ هغوی ورته چې رسول الله خو رک روغ و، ژوندی ده، خو دستا پلار شهید شوی. دی ورته وایي چې بس د پلار شهادت خیر ده، خو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ژوندی وي. دومره عشق کې تللی وه، دومره مینې د رسول الله سره وه چې د پلار مرګ باندې دی بیخي غمجنه هم نشوه، مخ ته بیا روانه ده. بل څوک مخې ته راځي، څنګه و رسول الله صلی الله علیه وسلم؟ هغه جواب ورکوي او ورته چې د ستا زوی شهید شوی ده، هېڅ پروا نه کوي. بیا چې مخ ته ځي
کسان ورته دستا خاوند شهید شوی، دستا د سر ټکری لري شوی، بیا وای پروانه کوي. په آخر کې چې زی د ورور زیری ورکوي چې ستا ورور شهید شوی، بیا هم دا خله صبر نه کوي. زه ورځم چې ترڅو مې رسول الله باندې سترګې نه لګېدلې. چې کله په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې سترګې ولګېدې، وایي چې اوس زما زړه مطمئن شو. دغه ټول شهادتونه د خپل بچي و، د خپل ورور و، د خپل پلار و خاوند قربانۍ هیڅ و، خو چې ترڅو د حضور صلی الله علیه وسلم سره ملاقات وشو. د احد غزا رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرام را اوختل، تقریبا 3,900 صحابه کرام تر 0 پورې دا صحابه کرام برابر شول. لاړل په خپو باندې حضور صلی الله علیه وسلم د احد میدان ته ورسېدو. عبد الله بن جبیر رضی الله تعالی عنہ په یو طرف باندې چې د هغه طرف نه د شان د حمله یراوا پیاده روي ده چې په هغه ځای باندې څوک راونه خېزي ناڅاپه میدان ته راکوز نشي. دا صحابي او درولو او 50 کسان ورسره دي او دوی ته و فرمایل چې کتا سو مونږ ولیدلو چې زمونږ غوخي مرغان تختې هم نه برا کوزيږي، او کتا سو مونږ ولیدلو چې مونږ فتح حاصل کړ بیا به هم نه را کوزيږي. سبونه چې کله منظم شول، اول اوس طریقه د جنگ داو چې انفرادي حمله بوا، یو څو کسان د کفارو نه مقابله تر اوتل. په دې مقابله کې صحابه کرامو ته برای میلاو شو. و کسان د کفارو په اول حالت کې انفرادي جنگ کې مردار کړل. چې کله جنگ شروع شو، فتح او کامیابی دا د مسلمانانو و. کفارو میدان پرې خودلو، منډي وای، حتی زنانه وي، هغه خپل سړو ته پیغور ور کوي چې تاسو منډي وای، مونږ به تاسو را بیا غاړه در نکو، مونږ به تاسو سره بیا څه نملو. زنانه وای د خپل پیسې پورته کړې وي او دا وای د خپل زیبا او زینت اسباب ښکارا کېدې چې منډي وای. صحابه کرام د غنیمت په ټولولو باندې گرفتار شول. لپاسه هغه 50 کسان چې دي دوی ولمون کوزیګو کفار فاسم لاړل. مشر صحابي ورته وايي مکو زیږي، تاسو ته رسول الله تحقیقی خبره کړی و چې نه بکو زیږي، چې نه دا تاکیدی خبره وي، اوس اسه هم خالی غنیمت ټولول دي، مونږ ور کوزیګو. دغه طرف نه 18 کسان را کوز شول، اله 12 کسان پاتې شول. خالد بن ولید په دې وخت کې کافر وو، دا همدغه جنگ رهبری به کوله چې د لری نه دا څنګه خالی وکتل چې دا کسان کم دي، بیرته د حمله اراده وکړه. چې بیرته واپس راغلل، په همدغه لار باندې راغلل چې کوم 12 صحابه کرام پکې ناشتي، راپورته شول دا 12 صحابه کرام شهیدان کړل او لپاسه د یو سیلاب په شکل باندې میدان طرف ته ورکوز شول. چې دوی راکوز شول، صحابه کرام خو تیار نه و جنگ ته. په دې حالت کې ورخطا شول، هر سړی هر خواته منډي وي. صحابه کرامو د ورخطای سره جنگ کې گردونه پورته شول، چیغې ناره پورته شوې. اوس خپل پردای معلومیږي نه، مسلمان او کافر معلومیږي نه، یوې خواته گردونه دي او بل خواته چیغې ناره دي او بل خواته جامې د جنگ یو شی وو، نو ځکه توفیر نه کېدو. د رسول الله صلی الله علیه وسلم شاو خواته الیو څو نفر پاتې وو. نور صحابه کرام په دې سات کې تدی وجه نه چې رسول الله سره محبت نو، خو ورخطای شو به اختیار و تختیدل. واپس برته صحابه کرام چې رسول الله باندې سترګې ولګېدلې، اول هغه چا چې رسول الله یو پیژندلو کعب بن مالک رضی الله تعالی عنہ. خبردار اے خلکو، هذا رسول الله صلی الله علیه وسلم الی یا عباد الله، د خدای بندگانو راځي، انا رسول الله. صحابه کرام بیرته داسې په تیزی باندې راجم شول
او د رسول الله صلی الله علیه وسلم شاوخوا ته ودرېدل. طلحه رضی الله تعالی عنہ د رسول الله مخې ته ولاړ ده. مصعب بن عمر رضی الله تعالی عنہ د رسول الله صلی الله علیه وسلم مخې ته ولاړ ده. چې څومره د کفارو غشي راځي، چې څومره د کفارو توري راځي، یا په طلحه لګيږي او یا په مصعب بن عمر لګيږي او یا په یو زنانه لګيږي. کې داسې زنانه نجار شمه هغه د رسول الله خواته ولاړه ده چې څومره د کفارو غشي راځي په دې زنانه باندې لګيږي. د دې زنانه په د اورمیک کې 12 زخمونه د تورو او د نيزو گزارونه بیا هم کې نستل نه. حتی دا زنانه وای چې یو کافر راغی ابن قمیعه پر رسول الله باندې وار کولو، ما خپل وار پیړمبای کو، ما په دې کافر باندې وار وکړ، خو دا کافر دوا زغری اغوستې وي، زما توري الاده دنه یو زغره سره کړه او ماته کړه بل زغره پاتې شو، دې وجود ته ونه رسیدو. په دې وخت کې د درې کسان مخه ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ولاړ دي. طلحه بن عبید الله رضی الله تعالی عنہ د سه عجیبه مقابله کوي چې ددا په وجود باندې فندد دیرش زخمونه شوی دي، فندد دیرش زخمونه په وجود باندې دي، د تورو د نيزو گزارونه، لاس مبارک پریشو کته وګرځیدو. رسول الله فرمای لاس ته راواخله، لاس راواخسته بیرته رسول الله لاس پکې خو د دم کړو، هغه لاس الله روح کو. رسول الله فرمای صلی الله علیه وسلم وای کته واړی چې ژوندۍ شهید په مقدس مکه باندې وګوري، فلينظر الى طلحه بن عبید الله، طلحه بن عبید الله رضی الله تعالی عنہ ته دی وګوري، ژوندۍ شهید طلحه بن عبید الله رضی الله تعالی عنہ دا. مصعب بن عمر رضی الله تعالی عنہ شهید شو چې ورسته جنازه یې راوړله، یو صدرګکه و چې کله د سر به پټول په کفن کې خپې به ښکارا شوي، کله خپې پټول سر به ښکارا شو. رسول الله فرمایي صلی الله علیه وسلم سر پټ کړي، خمروا وجهه واجعلوا على رجليه الاذخر، مخه پټ کړي په خپو باندې واخه واچوي. عبدالرحمن بن عوف رضی الله تعالی عنہ زکه زاړي چې مصعب بن عمر من هو خیر مني، لما ډیر بهتره خو ما ته یا کفن په یاد ده چې کفن پیدا کېدل نه، او یو کفن چې پیدا شو چې سر به پټېدل، خپې به لوسوي، چې خپې به پټېږي سر به لوسولو. حتی ترک الطعام، عبدالرحمن بن عوف روژه ماته کې دا خبره ذهن ته ورغله، کور علاوه حتی ترک الطعام مړی و نه خوړه او ګیره د ژړا نه لنده شوله. چې مصعب بن عمر رضی الله تعالی منهم من قضا نحبه ومنهم من ينتظر، ورسته براشي درته چې کفار راکوس ول په دې ځای کې چې आवाज یاته شوله، دلته आवाज چا وکړو، الا ان رسول الله قد قتل، خبردار د الله رسول وزل شوی. صحابه کرام لیوانیان شول، څوک وایي چې ناراضه ځانونه شهیدان کو په هغه دین باندې چې رسول الله شهید شو، څوک وایي چې نه راځي چې عبد الله بن ابي بن سلول سره تړون وکړو. په سر کې لښکر د مسلمانانو زر کسانو، 300 کسان عبد الله بن ابي بیرته ځان سره واپس کړل، وای دا جنگ نه د ځان هلاکول دی. نور صحابه کرامو ساکتین پاتې شول. څوک اوس په دې وخت کې आवाज چا وکړو؟ ابن قمیعه دا आवाज کړو. ابن قمیعه دا د کفارو لخوانه راوړاندې شو، پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې گزار وکړ. ابن قمیعه دا आवाज وکړو، الا قد قتلت محمدا، ما محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم شهید کو. په دې وخت کې ابو سفیان आवाज کوي، هل فیکم محمد؟ وای جواب ما ورکوي. هل فیکم ابا بکر؟ وای جواب ما ورکوي. هل فیکم عمر؟ پتا څه کې عمر شته؟ وای جواب ما ورکوي. عمر فاروق عرض وکړ، یا رسول الله نتم کېږي جواب ورکوما.
ابو سفیان ته وایي چې د کوم کسانو نمونه تا واخیستل دا ټول ژوند دي او دومره الله پاتې کړي چې ستا پزه پې خړه شي چې ته پې خپه شې تا غمجن کې او ورته چې عمره ته ماته د ابن قمیان رښتونه ښکارېږي دا راته وایه چې رښتیا محمد رسول الله شهید شوی وفات شوی ده ده ورته وویل چې والله رسول الله تا ویني همدا اوس دې ویني چې ته کوم ځای کې یې رسول الله ژوندی ده رسول الله شاوخوا ته صحابه کرام ولاړ دي وای ما ته ابن قمیعه ویلې چې ما شهید کړی ده او ته زما په نیت باندې ابن قمیعه نه هم رښتونی سړی ابن قمیعه گذار خطا شو مصعب بن عمیر شهید کړی خو آواز یې داسې وکړه قد قتلت محمدا ما محمد رسول الله په شهادت باندې ورسولو همدارنګې عتبه بن ابي وقاص دا د سعد بن ابي وقاص ورور ده دی راغی داسې غټې تیږې په لاس کې نیولې دي په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې وارونه وکړه د رسول الله مبارک لاندې شونډه او غاښ مبارک دا په شهادت باندې ورسېدل شونډه مبارکه یې پرې شوه او غاښ مبارک شهید شو د عتبه بن ابي وقاص چې په رسول الله باندې وار کړی د هغه انتقام ته وګورئ د خپل واسم رسته مردارېږي خو د دې چې څومره اولاده پاتې شوې ده چې اولاده به بلوغ ته ورسېدله شونډه به یې پرې شوه غاښ به یې مات شو هغه انتقام د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د دوی نه اخیستلو حضرت مصعب بن عمیر شهید شو او داسې د چې आवाज وکړي چې ما رسول الله قتل کړي د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دا وجود مبارک باندې دوا زخمونه په مخ باندې وو دلته د خولۍ میخونه ننوتلی وو او د رسول الله مخ مبارک نه وینځي فاطمه رضی الله تعالی عنها راضي وینې درېږي نه هغه پوزای سوځي پوزای دوايي علاج نور نه هغه په دا مبارک وجود د رسول الله باندې راغدي او حضرت علی رضی الله تعالی عنہ او په ورچي لغه خيستا مخ د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ویني لري کوي رسول الله فرمایي کیف یفلح قوم داسې قوم به څنګه کامیاب شي چې دوی د خپل پیغمبر مخ په وینو باندې سور کړی ده ابی ابن خلف د په اس باندې راغی خو مخکې رسول الله ته ویلو چې زه آسان ساتم د دې لپاره چې تا په مړ کما رسول الله فرمای اقتلک ان شاء الله زبا تا مړ کم په دا ورځ باندې ابی ابن خلف راغی ډیر په تیزی په غرور باندې راغی رسول الله صحابي ته فرمای ما ته د نظر راکې نظر چې ورکړه چې دا کافر ته خالی ورداسې کړه په دې غاړه کې وکیل پیدا شو کافر چغې شروع کړې خلک راضي ورته چې وسړی دومره خو زخمی هم نه وای تاسو څه خبر یې قسم په خدای که محمد ما ته لاړې تو کړې هم وای زه به ژوندی پاتې نشم ما ته یې ویلي چې اقتلک ان شاء الله څو ورځې بعد د احد د غزا نه تقریب زیات تیر کو لا مغنه مردار شو بدترین انسان هغه د چې یا قاتل د پیغمبر وي او یا مقتول د پیغمبر وي یا د قاتل د پیغمبر جوړ شي یا د پیغمبر په لاس باندې دای اوزل شي بدترین شخصیت دغه ده دغه आवाज کون کوي یا خو همدغه شیطانو یا د ابن قمیع او یا چې دا موجوده الته يهودو سیلبین خلقو سیلونه یې کول د دې میدانو یوی دا आवाज وکړه چې الا ان محمدن قد قتل صحابه کرام ګڼ شمېر په شهادت باندې ورسېدل کفار روان شول رسول الله شهیدان راټولوي چې ګورې مصعب بن عمیر پیدا کو ورته ویې ژړل ای مصعبه کومه د پلار بچای وي زمره نازنین وي
د پلار خانو تا به روزانه نوې جامې اغوستلې او نن چې شهید شوې ستا د شهادت کفن نشته. زما ترڅه شو صحابه کرامو کې تلاش کوي. یو صحابي ورته وایي ما ولیدلو یغه فرمایل انا اسد الله و اسد رسوله، زه د الله او د رسول الله زمری یم. د کفارو منځ کې نه نوتلو. نور موږ ته معلومات نشته چې پیدا یې کو په حضرت حمزه رضی الله تعالی عنہ باندې څه د پاسه اتیا زخمونه وو. ګوتې پرې کړې وې، شونډې پرې کړې وې، پزه پرې کړې وه، سترګې پرې کړې وې، غوږونه پرې کړي وو، لا د خپو نوکانې پرې کړي وو، اندامونه پرې کړي وو، نس یې څیرلی وو. پېژندل کېدلو نه حتی چې د رسول الله یو ترور راغلله او خپل حمزه رضی الله تعالی عنہ یو پېژندلو، په نوکانو باندې یو پېژندلو. نضر بن انس رضی الله تعالی عنہ د کفارو میدان طرف ته منډه کوي، ځان داخل ته ورچي. ځان داخل ته ورچول په خپل مرګ ده، خو په یوه برته ژوندای نشم راتلای. هغه د کفارو منځ ته ورځي او حتی په شهادت باندې رسیږي. په اسمانو کې دا خبره لیکل کېږي چې حمزه تو اسد الله و اسد رسوله. حمزه د الله رسول ده، د الله پیغام ازمره او د رسول الله زمره. حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم امر کوي دا شهدا را جمع کوي. چې را جمع کړل اویا تنکی ځوانان د رسول الله صلی الله علیه وسلم فدایان، د رسول الله اردو، د رسول الله مدافعین، دا په شهادت باندې رسیدلی دي. کفار چې لاړل او بیا قصد کوي چې راځي بیرته ورګرځو چې دا کوم مسلمانان پاتې دي دا هم ختم کو. رسول الله صحابه کرامو ته فرمایي چې څه کوي. صحابه کرام بیا هم ځای پکېږي نه، موږ تیار یو. دومره لورونه په دې صحابه کرامو کې وا شهیدان تګي دي، جنگ کړي. اوس د یو شهید تر زوی راغی او به راوړلې تر زوی ویني چې شهادت وخت د نور زل کدنې ده. زما تر زو دا ابو چیخه او د لمانه د بل شهیدو چې څنګه مې لزګروي زیات راځي هغه ته ورکاغه زیات تګی ده چې هغه ته ورځي چې لمانه د بل زګروي زیات تا زخمی ده هغه ته ورشه هغه ته ورکا وای حتی چې خپل تر زوی ترغلم دی شهید شو تر څو بل ته ورتلم هغه شهید ټول په شهادت باندې رسیدلی وو. په دې وخت د مرګ هم دوی سره دومره الله روانه شفقت ورورولي او اخوات د اسلام د ایمان کې وجود لرلو. الله پاک جل جلاله دغه واقعه په دې آیتونو کې فرمایي. عثمان رضی الله تعالی عنہ هم په دې واقعه کې د فرار کې موجود وو. خوارج په دې باندې اعتراض کولو او دغه تختی الله پاک دوی ته معافي کړي وا. عفا الله عنکم، الله تاسو ته بخشش وکړو ځکه دا خلک ناپوه وو، خبردار نه په حالات باندې ورخطای دی وجنه یخته وکړه. همداشان عبد الله بن ابي بن سلول چې درې کسان واپس کړل، بنو سلمہ او بنو حارثه هم قریب چودیم واپس شوي وي. الله فرمایي چې هغه کسان الله مضبوط کړل، هغوی واپس نشول او په جهاد کې د رسول الله سره شریکان پاتې شول. الله فرمایي چې صحابه کرام وایي چې موږ ولې شکست پیدا کو. الله فرمایي د خپل لاسه ولی پرون دا خبره وشوه چې اطاعت د اولو الامر د خپل مشر خبره منل دا ضروری خبر ده. که تاسو مرکز پرې نه وای نو تاسو راکوز شوی نه وای بیا به دا واقعیت داسې نه وه. قل هو من عند انفسکم، دا شکست تاسو ته تاسو له خپل طرف ته راغلی، ګرام په خپله تاسو یې. الله فرمایي چې هغه وخت در بیاد کا چې کله تا د خلک برابرول د جنگ دی پاره او دو ډلو له تاسو نه قصد وکړو چې دوی ضعیف شي او پاتې شي، الله د دوی ولیده. اول حالت دا دو ډلو ته پیغور ده چې پاتې کېدی،
خورسته د هغه بشارت ته الله وليهما په الله تعالی باندې مؤمن سره توکل کوي. رسول الله فرمایي وای که مؤمنانو په الله رښتیا توکل کوله نو سهار لماله به وږي راوته او بیګا ته به ماړه وای نه به کرل نه به بل لکه د مرغانو په شان باندې. رسول الله فرمایي وای چې کله بندگان په الله باندې حق او رښتیا توکل وکي الله تعالی به د شپې لمال په دوی باندې باران کوي د ورځې بل مرخېږي هیڅ سړی به د کار نه لوېدلی نه وي. پیغمبره هغه وخت در په یاد کا چې الله تاسو ته په بدر کې هم نصرت درکړی و. تاسو 314 کسان وئ او کفار 9.5 کسانو چې تا مسلمانانو ته ویل آیا کافی نه دي تاسو دی پاره چې الله زموږ نصرت وکوي. 3000 صحابه 3000 ملائکه را نازل کی ولینا که تاسو صبر وکوي او بیا د موالات د کفارو نه ځانونه وساتئ او دا کفار سمدستی هم راشي الله به تاسو ته 5000 ملائکه علامدار ملائکه راولېږي. دا ملائکو زیړ پټکی ویلیو او دا شاته شملې د وګو من کې پریخو د امداد لپاره الله پاک را لېږي. ګوره پیغمبره دا ملائکو لېږل دا تاسو دی پاره یو زیره ده نور نصرت او ذلت په ډیروالي کمواري پر اړه نه لري چې الله چاته اراده وکي کامیابی چاته اراده وکي ناکامي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مخ مبارک باندې ویني دي هغه مینځي نو دا خبره کوي چې څنګه به داسې قوم کامیاب شي او خیره دي قومونو ته کوله. الله فرمایي لیس لک من الامر شیء اما د کامیابی ناکامی د الله سره ده نه دا ستا په لاس کې ده چې دا خلک توبه ولې نه وباسي یا الله پاک عذاب ورکوي دا د الله اختیارات دي. د الله تعالی دی پاره خو د اسمانو د ځمکو ټول ما پیها دي چاته بخنه کوي چاته عذاب ورکوي. خدای تعالی غفور او رحیم ذات ته. الله پاک جل جلاله فرمایي و اذ غدوت یاد که هغه وخت چې ته په سبا حالت کې راوته من اهلک د خپل کور نه دی تبوئ المؤمنین تا تیارول مسلمانان مقاعد للقتال غزیو د جنگ د فارده برابر اول مقعد والله سميع عليم الله پاک اوریدون کې ذات تا الله پاک خبردار ذات تاسو په اعمال باندې. اذ همت طائفتان منکم قصدو که دوڑلو دا تاسو نه او مسلمانانو ان تفشلا چې تاسو ضعیف شئ والله ولیهما الله د دې دواړو ان تفشلا چې دوی ضعیف شي کمزوري شي والله ولیهما الله د دې ولی ناصر ده وعلى الله فليتوكل المؤمنون خاص په الله دې ځان وسپاري مسلمانان. توکل افاظه الامور امور الله تا لګل ولقد یقینا پتحقیق سره نصرکم الله الله د تاسو امداد کړو به بدرن په بدر مقام کې وانتم اذله او تاسو ذلیل وای کمزوري وای فتقوا الله الله تعالی نو ویریږي لعلکم تشکرون چې تاسو شکر د الله تعالی ادا کړئ. اذا هغه وخت در په یاد کړئ تقول للمؤمنین چې تاویل مسلمانانو لره الی یکفیکم آیا کافی نه د تاسو ته ایمدکم ربکم چې امداد در کې تاسو ته رب د تاسو بثلاثه آلافن په 3000 کسانو من الملائکه د ملائکو نه منزلین نازل شوی له طرفه د اسمان نه. بلا او ان تصویرو کدا سے صبر وکوي وتتقوا تاسو ويرګي وياتوکم من فورهم هذا او راشد او کو پارسم دستی یمددکم ربکم امداد ورک تاسو طرف د تاسو کومک بو کې تاسو را ب5000 و 5000 من الملائکه د ملائکه نه مسومین علامه لرون کې معلمین وما یا معلمین علامه دار وما جعله الله ندگر زول الله فاقو دا نزول دا ملائکو الا بشرا مگرم زیره لکم دا تاسو دی پارا
ولتطمئن او د دې لپاره چې په قرار کې قلوبکم د تاسو زړونه به په دې باندې ومن نصر او نه د نصرت او امداد الا مگر من عند الله د الله لخوانه ده العزیز چې غالب ذاته الحکیم و حکمت والا ذاته لیقطع چا الله هلاکی الله قطع کی پری کی طرفا من الذین یو حساد هو کسانونا کفرو چې دوی کافران دي او یکبتهم یا الله دوی ذلیل کی فینقلبوا خائبین دوی بوګرځي ذلیلا نامرادا لیس لک من الامر نشتتا لپاره الاختیاراتنا شیء کمسو او یتوب علیهم الى ان یتوب علیهم تر دې چې توبه وباسي په دوی باندې او يعذبهم یا الله عذاب ورکړي دوی ته فانهم ظالمون بشک یقینا دا کافران ظالمان دي سره د عنادنا ولله خاص الله تعالی لرا ما هغه سدي په السماوات پاسمانو کې دي و ما په الارض کوم چې پزمکه باندې دي یغفر لمن یشاء بخنه کوي چاته اراده وشي ويعذب من يشاء او عذاب ورکوي چاته اراده وشي